بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. زه راځم ورته ګورئ بېرته یې مثبت راپورته کوم چې کلمې راپورته کوي. په تېر درسو کې ورته ګورم موږ چې ختم کوي ویو ختم کوي. څه شو؟ راځم نن چې ته فایل ته پر فایل باندې کلیک وکړم. په اول کې لیکلي انفو، پر انفو باندې کلیک کوم. اوس که زه راسم ورته ګوره اوله واره زه راځم ورته ګوره دا سیو ومه، پر سیو باندې کلیک کوم. همدلته راځم کلیک پر کوم سیسو مثلا چیرې ثبتوم پر ډیسکټاپ باندې د یو چا په نامه مثلا ثبتوم، د جام په نامه ثبتوم د چې سیو سو. اوس په دې کې ورته ګوره وینې ما یو لیکنه کړې ده چې دا لیکنه مې کړې ده، دا راله سیسو کنټرول اس دا ثبت سو. اوس زه راځم ورته ګوره فایل ته دې ته یو پاسورډ واچوم، انفو ته راځم سیسو راځم دې ځای کې ورته ګوره وینې یو کود واچوم. کود راچوم یو دوه درې دا مې چې ورکړی سیسو اوکې که چې اوکې دې کې بیرته راسه یو دوه درې دا چې ولا ورکړی سیسو اوکې که هر پاسورډ چې ته ورچې بار راسه ورته ګوره پر سیو باندې کلیک وکړه. اوس که زه چې راسم ورته ګوره دې څخه ووځم، که زه راسم ورته ګوره وینې دا راخلاص کړم چې راخلاص کړې ورته ګوره دې ولا ورچې غواړي پاسورډ غواړي، که دې پاسورډ ورکړئ خلاصېږي، که دې په بل صورت باندې نه خلاصېږي. زه راځم یو دوه درې هغه پاسورډ ورکوم او اوکې که چې اوکې دې کې نو عموما به چې درته راخلاص به سي. نو دا عموما د چی کار و؟ د انفو کار و. سیسو په انفو کې دا نور هم ستا هغه انشاءالله درته وایو چې دا څه کار کوي. دا دي مثلا په دې کې دا نه ورته ګورې پر ټک کې ورته ګورې وینې دا هم ستا دا انشاءالله درته وایم. خو دا ګرد ورته ګوره د سکیورټي په اړه د سیسو دا ټول د سکیورټي په اړه چې کار کوي. خو هغه خبره دا وه چې موږ پاسورډ واچوو، دا عموما چې کار دی د سکیورټي کار دی سیسو. او د هغه څخه وروسته نیو دی. که ته وغواړې چې زه نوې صفحه غواړم پر دې باندې کلیک وکړه، نوې صفحه درته راځي. اوپن دی مثلا یو فایل ستاسو په کمپیوټر کې ثبت دی، هغه دلته راخلاصوي. راسه پر اوپن باندې کلیک وکړئ، چې کله کلیک وکړئ هر ځای چې خلاص وي مثلا هر یو چې ته راخلاصوي پر هغه باندې کلیک وکړئ. دا هیلمند دی پر دې باندې کلیک وکړئ ورته ګورئ وینې دا خلاص نه سو. ولې خلاص نه سو؟ دا ډیلیټ شوی دی، هلته موږ دا فایل چې کړی ډیلیټ کړی مو دی. نو دا په نیو کې موږ ته نوې صفحه راخلاصېږي او په اوپن کې موږ غواړو چې مثلا موږ سره یو صفحه ثبت په کمپیوټر کې دننه په سیستم کې هغه مو کولی چې دلته راخلاص کړو او درته راخلاصه به سي. او سیو بیا داسې کار کوي چې یو شي ثبت سي سو. زه غواړم چې یو شی ثبتوم لکه دغه چې اوس ما ثبت کړي سیسو عموما دا سیو کار و. خو دوه واره ورته ګوره بیا سیو کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ ځکه چې دا یو شی ثبت شوی دی. اوس که زه راسم ورته ګورم وینې دلته یو لیکنه ولیکم، دا لیکنه مې ولیکل سیسو، دا لیکنه دا مې چې ولیکله بیا دوه واره ورته ګورم عموما چې کار کوي سیو کار کوي. بیا خلاص خبره. سیو بیا داسې کار کوي چې دغه لیکنه موږ سره په دغه ځای کې په دغه ډاکومنټ کې ثبتوي. اوس که زه راسم ورته ګورم وینې پر دې سیو باندې کلیک وکړم دغه لیکنه په دغه ډاکومنټ کې ثبت کړي. او که ته غواړې چې نه زه دغه لیکنه په بل نامه ثبتوم، غواړم چې په بل نامه ثبت سي، نو بیا به راځې ورته ګوره دلته چې شته سیو اس. اوس که پر سیو اس باندې کلیک وکړې راځم ورته ګوره دلته براوز، پر براوز باندې کلیک کوم. زه غواړم چې د چا په نامه دې ثبت کړم، مثلا د خان په نامه. راځه په سیو باندې کلیک وکړې، چې کله کلیک وکړې دا ثبت سو. اوس که ورسې ورته ګورې وینې زموږ سره یوه دانه ورته ګورې وینې د چا په نامه ده، د جام په نامه ده، او بله د چا په نامه ده، د خان په نامه ده. مثلا دا لیکنې ورته ګورې زموږ سره څو دانې ثبت شولې؟ دوې دانې. نو د سیو او د سیو اس په مابینځ کې دغونه قدر فرق دی. سیو یو لیکنه یو پلا ثبتوي بس خلاص خبره. اوس که په بل نامه ثبتوي نو بیا د چی کار دی؟ دا د سیو اس کار دی. سیسو موږ کولی چې مثلا په سیو اس باندې کلیک وکړو، دا لیکنه مثلا په بل نامه هم کولی چې ثبت کړو او درته ثبت به سي. سیسو دا کار کوي. سیسو د هغه څخه وروسته راځم پرنټ ته. اوس که ته غواړې چې دا لیکنه زه پرنټوم پر پرنټر باندې راوړم، سیسو دا پرنټرانې چې موږ عموما استعمالوو، نو باره به راسې ورته ګوره دلته پر دې پرنټ باندې به کلیک وکړې، چې کله کلیک وکړې دا به درته راسي. اوس ګورې زه که راسم ورته ګوره وینې دا لیکنه ډېره کمه، کنټرول ا کنټرول سی کنټرول وي مثلا دا لیکنه مې دونه اندازه کړه. سیسو مثلا یو څو صفحو کې مې دا لیکنه راواخیستله. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم، راځم پرنټ ته پر پرنټ باندې کلیک کوم. اوس ګوره وینې زموږ سره لاندې ورته ګوره څو صفحې دي؟ 4 صفحې دي او دلته یې لیکلي کاپیز یو دانه ده. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم نو زموږ سره به 4 ورکې راوځي. د اولي څخه به مې یو راوځي، د دویمې څخه به مې یو راوځي، د درېیمې څخه هم، د څلورمې څخه هم، د هر یوې څخه به یوه دانه کاپي چې سي را به ووځي. او که دلته راسي دوه ولیکې د هر یوې څخه دوې راوځي، که درې ولیکې د هر یوې څخه درې راوځي. دا عموما ورته ګوره د کاپیز کار دی چې هر څو ولیکلې سیسو د هغه څخه هغه چې کېږي راوځي. خو یوه خبره واورئ، دلته باید پرنټر انتخاب وي چې دلته مثلا ایچ پي پرنټر دی، کم پرنټر دی، دا پرنټر دی، دا دی، کم یو دی. سیسو که ایچ پي و دلته ورته ګوره مخکې ما تاسو ته ویلي وو په وینډوز کې چې ستاسو پرنټر باید دلته کنیکټ وي. که چیرې کنیکټ و خو کار کوي، او که کنیکټ نه و نو عموما کار نه کوي. نو دلته باید هغه پرنټر چې کړي انتخاب کړي، چې کله دې انتخاب کړي چې کوم پرنټر ستا سره وصل دی، ستا د کمپیوټر سره وصل دی. سیسو نو باره پر دې باندې کلیک وکړئ، چې کله کلیک وکړئ نو عموما چې کېږي ته پرنټېږي. او که څه ټیک ته راسي دلته یو لیکلي وینې وایي پرنټ آل پیج، وایي ټوله صفحه ماته پرنټ کړه. که ستا سره وایي، که دوې، که لسې، که شلې، ټوله وایي چې پرنټ کړه. سیسو او که راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم، چې کله کلیک وکړې دلته بیا لیکلي وایي پرنټ کرنټ پیج، وایي چې ته پر ولاړ یې د هغه دې پرنټ شي، بل چې کېږي نه دې پرنټېږي. او که چیرې زه راسم ورته ګوره وینې دلته لیکلي کسټوم، که
پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورې وینې زما سره څو دي مثلا 4 صفحې دي دلته ورته ولیکل زما یاره د 2 څخه ونیسې 2 دي چې ولیکل برته سلاش ولا ورکړه تر څو پورې تر 3 پورې اوس 2 او 3 پرنټېږي اول او 4 نه پرنټېږي چا څو ته ورته لیکي هغه د قدر چې کېږي دلته پرنټېږي بس خلاص خبره صحیح شو نو دا چې کار و دا د سیټینګ د پرنټ کار او کراچي اوس دلته به لیکلي وای پرنټ وان سایډ پرنټ وان سایډ داسې کار کوي چې د ورقې پر یوه خوا باندې کشکې پرنټوي پر دویمه خوا باندې نه پرنټوي نو که ته وغواړې چې هغه شاو مخکې پرنټ سي نو بیا به راسي ورته ګورې دلته لیکلي وینې وای ملټیپل پرنټ بوث سایډ که پر دې باندې کلیک وکړې دا پرنټېږي خو یوه خبره واورئ دا هر پرنټر نه کوي دا یو پرنټر یې کوي داسې نه چې کوچنی پرنټر ته څه پروت وي دلته په سیټ انتخاب کړي ته وایي یا دا شاو مخې ولر نه پرنټوي دا یو پرنټران دي دا غټ ماډل پرنټران دي هغه دا ورقې پله راوباسي برته یې کش کړي سیسو دا بل خوا یې ورته پرنټ کړي نو عموما ورته ګورې دې دپاره د چشکې استفاده کېږي سیسو هر پرنټر یې نه کوي چې پر هر پرنټر داسې څه شي وي زوره نه وي نو دا ورته ګوره وینې دا یوه خوا پرنټوي او که راسي په دې باندې کلیک وکړي د کشکېږي بوت سایډ دا دواړه خوا چې کېږي درته پرنټېږي او د هغه څخه وروسته راځم کلکټډ ده دا بیا داسې کار کوي ګورئ که چیرې پر دې اول باندې کلیک وکړې زموږ سره څو ورقې دي مثلا 4 ورقې دي زه دلته راځم ورته ګورم مینې وم څو دانې غواړم 4 مثلا یو چپټر 4 ورقې دي زما 15 چپټره پکار دي نو که چیرې پر اول باندې کلیک وکړې دی داسې کېږي چې اول پله یو کتاب درته پوره کوي بیا دویم کتاب بیا دریم بیا څلورم بیا پنځم دا پوره کوي او که چیرې زه راسم ورته ګور وینې که پر دې باندې کلیک وکړې دا بیا داسې کار کوي سیسو چې دی د اولې ورقې څخه 15 صفحې پرنټوي بیا د دویمې څخه 15 بیا د درېیمې څخه بیا د څلورمې څخه د هر یوې څخه څو پرنټېږي 15 دانې چې کېږي درته پرنټوي عموما ورته ګوره دا چې کېږي دا کار کوي صحیح شو او راځم ورته ګوره دلته پرنټر اورینټیشن ته راځم سیسو دا بیا داسې کار کوي که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک وکړم ورته ګوره وینې دا داسې دی دا ورقه داسې جګجګه ولاړه ده سیسو اوس که پر دې باندې کلیک وکړې لینډسکیپ ګرځي به دې صورت باندې دا تاسو ویلي دي ورته ګوره وینې یو پروټیټ دی او بل چیش دی لینډسکیپ دی که پروټیټ غواړې ورته ګوره پروټیټ درته راځي او که لینډسکیپ غواړې دا ورقه د لینډسکیپ په شکل کې کېږي درته راځي او دا بیا سایز دی مخکې ما تاسو ویلي و دا مو ویلي سیسو چې دا مثلا A4 انتخابوي A3 انتخابوي کوم ورق چې انتخابوي ورته ګوره وینې په پیج ډول کې تاسو ویلي دي مثلا د دې ورقې اندازه دا انتخابېږي او مارجن کسټوم مارجن مو ویلی دی چې دغه بغل او دغه بغل چیش دی مارجن د سیسو چې آیا دا بغلونه ډېرې کې کمه یا دا ورته ګوره په پیج ډول کې مو چیش کړي دي ویلي مو دي دا کار چې دی خلاص دی په لیاوټ کې مو ویل اوس راځم ورته ګورې دې ته اوس که پر دې باندې کلیک وکړې اوس وایي دغه لیکنه پر ورقې څو واره غواړې او آیا دغه لیکنه پر ورقې یو پله غواړې که 2 واره غواړې که 4 غواړې که 6 واره 8 واره 15 واره څو واره غواړې که پر دې باندې کلیک وکړې 2 واره راځي پر دې یو ورقې دغه لیکنه که پر دې باندې کلیک وکړې 4 واره 6 واره 8 واره 15 واره اوس نو که ته راسې 15 واره انتخاب کې سیسو دغه لیکنه ستا سره پر ورقې څو واره دي 15 واره راځي یوه خبره ده دا لیکنه کوچنۍ کېږي سیسو بیا اندازې چې کېږي درته کوچنۍ کېږي دا نو دا یې ورته ګوره که 15 واره غواړې سیسو 15 واره درته راځي که 8 واره غواړې 8 واره درته راځي دا چې دی پر یوه صفحې که زه راسم ورته ګوره دا انتخاب کړمه پر یوې صفحې باندې دغه لیکنه نو څو واره دي 15 واره راځي یوه خبره ده که چیرې 15 واره دغه لیکنه پر یوې صفحې باندې راغله دا لیکنه کوچنۍ کېږي د میکرو په شکل ښکاري کېږي ډېر بې حده کوچنۍ کېږي دا عموما ورته ګوره اصول ستا صحیح شو نو دا عموما د چې کار و د پرنټ کار و د پرنټ کار یې خلاص شو اوس نو راځم ورته ګوره یو چې دی زموږ سره شیر دی بل چې دی اکاونټ دی اوس که زه وغواړم چې یاره دغه لیکنه ده زه یې خلکو ته استوم شیروم یې پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړي وایي ور واستوي د جیمیل د لارې واستوي آوټلاین د چیش د لارې ورواستوي دا ټولو ته ورځي د یوه نفر څخه مثلا ډېرو ته ځي 1 2 3 چې هر څو ستا سره کنیکټ وي ټولو ته ورځي اکاونټ بیا داسې کار کوي چې یو اکاونټ ورته جوړوي چې معنا یې ورته پرتې استو به تیشکو ونیو استو عموما ورته ګوره دا بیا پر تیشکې استفاده کېږي او کلوز داسې کار کوي وایي دغه لیکنه چې که کلوز یې که بند یې کړه که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړې سیسو راځم ورته ګوره پر دې سیو باندې کلیک کوم ورته ګوره وینې بنده شوه که اوس که ته وغواړې چې یاره هغه لیکنه برته راخلاصومه نو بیا به راځې ورته ګوره دلته به کلیک پر کوې چې کله کلیک وکړې اوپن ته به راسې پر اوپن چې کله کلیک وکړې دغه لیکنه ده سیسو پر دې باندې کلیک وکړه پاسورډ غواړې 1 2 3 دا یې پاسورډ دی سیسو اوکې کوم چې اوکې دې کوي نو هغه لیکنه برته چې سي درته راپورته وسي سیسو نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې استعمالېږي دا د کلوز کار اوس زموږ سره چې پاته دی اکسپورټ پاته دی اکسپورټ داسې کار کوي وایي که ته وغواړې چې یاره زه دغه لیکنه اړوم چې ده پی ډي اف ته زه غواړم یاره دغه لیکنې وایم د پی ډي اف په شکل سي خو یوه خبره ده که چیرې تاسو خپل یو مهم لیکنه یې ته غواړې چې ملګري ته یې واستوې مثلا یا د یو ریاست څخه بل ریاست ته د لیکنه استوي نو عموما ورته ګوره هغه لیکنه به چې شوې درته نو عموما هغه لیکنه به څه شي وي درته په پی ډي اف کې به وي په پی ډي اف کې کولی چې ور وایستې که چیرې په پی ډي اف کې نو عموما کار نه کوي کار خو کوي خو باره دی راځي ستا په لیکنې کې چې وي
لاسوهنه کوي. نو که ته چیرې ولاړ سولې د خپل لیکنه پی ډي اف ته واړوې سیسو چې واجړوې باندې بل یو ته ورسته هغه نفر بیا ستا په لیکنې کې لاسوهنه نسي کولی. سیسو پی ډي اف موږ د دې لپاره استعمالوو چې څوک د بل چا په لیکنې کې لاسوهنه ونه کړي. اوس نو که زه وغواړم چې دغه لیکنه زه چېرته استومه پی ډي اف کې اړوم سیسو نو بار بار چېرته ګوره ته به کلیک پر وکړي. چې کله کلیک وکړي رابسې دلته ایکسپورټ ته پر دې باندې به کلیک وکړي. چې کله کلیک وکړي به دلته راسي ورته ګوره وینې پی ډي اف یې لیکلی که دلته راځي که دلته راځي مشکل نشته. راځم پر دې باندې کلیک کوم زه غواړم چې یاره دا پی ډي اف ته واړوم راځم وایم دا دې پر ډیسکټاپ باندې ثبت شي د هغه خام په نامه باندې پبلش باندې کلیک وکړي. چې کله کلیک وکړي سیسو یس یې کړه چې یس یې کوي دا لیکنه ورته ګوره عموما چې ته واوښتل پی ډي اف ته واوښتل سیسو هغه دی د کمپیوټر پر مخ باندې. اوس کولی شي ورته ګوره یو چې دی د ایم اس ورډ په شکل ده بل د پی ډي اف په شکل دی. اوس که زه دا راسم دا ختم کړم سیسو ورته ګوره وینې دا ورته ګوره وینې د ورډ په شکل هغه خام دی مګر دا د پی ډي اف په شکل سو هغه خام دی سیسو فرق یې نشته. په دغه اکسپورټ کې موږ کولی شو چې لیکنه پی ډي اف ته واړو سیسو نو عموما ورته ګورئ چې د لیکنه اړی سیسو په دې صورت موږ کولی شو په اکسپورټ کې تېز کړو د لیکنې پی ډي اف ته واړو. د پی ډي اف په اړه خو معلومات دا چې پی ډي اف بیا دا کار کوي چې په دې کې بیا لاسوهنه نه کېږي نه لیکنه ډیلیټېږي نه بولډېږي نه ټیلیټ کېږي عموما لاسوهنه نه پکې کېږي سیسو نو عموما دا چې کار وو دا داسې دې کار وو سیسو. او د هغه څخه وروسته راځم چې شته اوپشن ته. اوپشن چې دی د اکسل د ایم اس ورډ د ایم اس ورډ ټوله جزئیات په اوپشن کې پراته دي. که تو غواړې چې یو شی زه بندوم چلندوم یې نوم یې وراړی دا کوي هغه کوي عموما مثلا زه راځم ورته ګوره زه غواړم چې یاره دې ځای څخه هوم یا انسرټ یا ډیزاین یا ترویو پورې یوه مینیو بندوم یا مثلا راځم ورته ګوره دلته نوم وراړوم د دې هم نوم وراړوم یا راځم دا کټ کاپي دا شیان بندوم خو د ټولې جزئیات چیرې پروت دی په اوپشن کې پروت دی. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړي دا به دلته راسي دلته راځم ورته ګوره کسټمایز ته زه غواړم چې یاره دې ځای څخه ورته ګوره هوم دې نه او انسرټ دې نه سیسو دا دې نه هر یو کې کوم چې کله دې وکړي ورته ګوره وینې په دې ځای کې د ډیزاین چې وروسته هوم او انسرټ نشته. او که زه وغواړم چې یاره بل ته راولم چې را دې سي نو بېرته راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړي دلته کسټمایز ریبن ته راځم پر دې باندې کلیک کوم راځم ورته ګوره وایم هوم دې مې او انسرټ دې مې برته چې کام پر ورغو اوکې که برته به چې سي درته رابسي سیسو نو عموما ورته ګوره دې دپاره دا چې اضافه شوله. او که زه راسم ورته ګوره وینې کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ دلته راځم ورته ګوره دې ځای کې اوپشن ته پر اوپشن باندې کلیک کوم راځم ورته ګوره کسټمایز ریبن ته پر دې باندې کلیک کوم زه غواړم چې یاره دې هم نوم ور بدل کړم دلته لیکلي رینیم پر دې باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ د دې ځای څخه راځم ورته ګوره وینې زه ورته لیکم چې څه شي مثلا کور وینې یو نوم دې وله ورکړي چې هر نوم یې اوکې که چې اوکې دې که سیسو دا هم اوکې که کواسې ورته ګوره وینې دا چې سو کور سو یا بل نوم ورکوي خو چې هر نوم ته ورکوي خپل په خوښ کولی شي په اوپشن کې. نو اوپشن ورته ګوره عموما د دغه لپاره دی چې ټولې جزئیات که ته وغواړې چې یو نوم بدلوم اوس که ته وغواړې چې بلته دا کور د مینده باسم نو راسه ورته ګوره تکلیک پر وکړه ریسیټ یې کړه چې سو چې کله دې ریسیټ کړي ورته ګوره بلته هم سو مثلا دا هم بنده یې ورته ګوره کټ دی کاپي دا وینې فارمټ پرنټر دی ډیلیټ دی دا بنده یې خو د دا ځای څخه مې دې ځای پورې ټوله د جزئیات ورته ګوره ټوله چیرې پروت دی په اوپشن کې پروت دی. د ایم اس ورډ ټوله معلومات ورته ګوره په اوپشن کې پروت سي سو موږ کولی چې دغه ځای څخه شی چالان کړو یا یې بند کړو یا یې نوم ور بدل کړو یا د ځای څخه بې ځایه کړو عموما ورته ګوره دا چې کېږي دا د بیا دپاره استعمالېږي. نو دا عموما ورته ګوره چې کار د فایل کار و د دا ځای څخه مینه چې بیا عینه تر دې ځای پورې دا ټوله چې سو ختم سو کمپلیټ سو دا کار کوي. نو نن دپاره دغونه قدر وستی نو د ایم اس ورډ هم د اخري درس و کار یې خلاص عموما نو ډېر ښه وخت درته غواړو د خدای په امان.